هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. د الله په وړاندې په دې دواړو ډوله خلکو کې په درجو توپیر دی او الله د ټولو د عملونو لیدونکی دی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. په حقیقت کې خو الله پر مؤمنانو باندې دا ډیره لویه لورینه کړې ده چې په هغو کې په خپل له هغونه یو داسې پیغمبر را پورته کړ چې د هغه آیاتونه ورته اوروي، د هغو ژوند ستر کوي او هغو ته د کتاب او پوهې ښوونه کوي. په داسې حال کې چې له دینه مخکې همدا خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي. أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. او دا تاسو څه کوئ چې کله په کوم کړه وخت شي نو په دې خبرو خلو پرانیزي چې دا مصیبت له کوم لوري راغی؟ په داسې حال کې چې د بدر په جګړه کې ستاسو لاسونو د دې دوه چنده مصیبت دښمنۍ ډلې ته رسولای دی. ای پیغمبره دوی ته ووایه دا مصیبت په خپله ستاسو له خوا منځته راوړل شوی دی. الله پر هر څه برلاس دی. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. کوم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسو ته ورسید هغه د الله په حکم او د دې لپاره و چې الله وګوري په تاسو کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي. هغه منافقان چې کله هغه ته ویل شول راشي د الله په لار کې وجنګيږي یا لکتر لګه خپل خار نه قدر دفاع وکړي نو ویل کوم په هدايت چې نن به جګړه کیږي نو موږ به اروم مرو د سره تللی وای. کله چې هغه دا خبره کوله په هغه وخت کې هغه له ایمان نه کفر ته نږدې وو. هغه په خپل خلو هغه څه وایي چې د هغه په زړونو کې نه وي او هغه چې هغه په زړونو کې پټوي الله پرې خپوهي. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. دا همغه خلک دي چې په خپل خو کېناسل او د هغو ورونه خلک چې وجنګېدل او وژل شول د هغو په باب ویل چې که هغو زمون خبره منلې وای نه به وژل شي. دوی ته وایي چې که تاسو په خپل دغه خبره کې ریښتینی یاست نو چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وزندوي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کوم کسان چې د الله په لار کې وجل شوی دي هغوی مړ مګنی. هغوی خو په حقیقت کې ژوند دي د خپل رب په وړاندې روزي مومي. چې الله د خپل لورین لمخې هغه ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله دي او دا ډېری چې کوم مؤمنان چې له هغه ورسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسیدلي د هغه لپاره هم څه ویره او کړاو نشته. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
هغوی د الله په لورینه او د هغه په مهربانۍ خوشاله او سوکاله دي او هغو ته څرګنده شوې ده چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کوم کسانو چې له ټپي کېدو نه وروسته هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک وویل په هغو کې چې کوم خلک نیکوکاران او پرهیزګاران دي د هغو لپاره ستر اجر دی. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. او هغه کسان چې خلکو ورته وویل چې ستاسو پر خلاف لوی لښکرې راغونډې شوي دي له هغو نه ویریږئ. د دې په اورېدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او هغه ځواب ورکړ چې زمونږ لپاره خدای کافي دی او همغه ډیر ښه کار جوړونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه شول. هغوی ته هیڅ راز زیان هم ونه رسید او د الله د خوښې سره سم تګ کولو مرتبه یې هم وموندله. الله ډیر ستر لورونکی دی. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان درېمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 115 آیت څخه اورئ. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. او ستاسو ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان بې ځایه ویرول. د دې عمله په راتلونکي کې تاسو له انسانانو څخه مه ویریږئ، له ما نه ویریږئ که تاسو په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یئ. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ای پیغمبره، څوک چې نن د کفر په لار کې هاند او هڅه کوي ته د هغو په منډو تړو مه ځورېږه. دوی د الله هیڅ کار نشي ورانولی. الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کیدونکي دي. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. کوم خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخیستی دی هغوی په باوري توګه الله ته هیڅ زیان نشي اړولی. د هغو لپاره دردناک عذاب تیار دی. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. دا مهلت چې موږ هغو ته ورکوو کافران دي دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي. موږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پیټی وتړي. بیا د هغو لپاره سخته سپکوونکې سزا ده.